راځئ وګورو چې څنګه د مور مینه د ماشوم ذهن جوړوي. په دې خبره کې یو ډیر لوی او شخلي حقیقت پټ دی. د ماشوم ذهن ته د یو وړي خو ډېرې قیمتي دانې په سترګه وګورئ. په همدې دانې کې د یو سکلي ګل د غوړېدو ټول توان شتون لري. خو هره دانه په خپله وده نشي کولی. نو زه څوک ورته پاملرنه کوي؟ هغه څوک چې تر ټولو زیاته مینه ورکوي، یعنی د ماشوم مور. د مور مینه د لمر په شان ده. دې دانې ته ژوند او انرژي ورکوي. شه چې مینه لمر وي نو بیا اوبه څه شی دي؟ ذهن لپاره اوبه هم دا ساده شیان دي. یو مسکا، نرمې خبرې او میناناکه پاملرنه. یوازې دا درې ساده کارونه د هغوی د ذهن دانې ته اوبه ورکوي. هر میناناکه کتنا د اوبو د یو ګیتور ساسکې په شان ده. او هر نرمه خبرې د ذهن د ریښو په پیاوړې کلو کې مرسته کوي. همدا ورځنۍ پاملرنه ده چې د ماشوم ذهن پیاوړی کوي. توپیر یې روښانه دی. یو ذهن وړوکی پاتې شي او بل وده کوي. پالې یو پیاوړی ذهن، یو خوشاله زړه او یو روښانه راتلونکی. مور کولی شي دا حیرانونکې وده له دانې تر ګله په خپلې وویني. او پام مو وي دا مینه یوازې د نن لپاره نه ده بلکې د ټول ژوند بنیاد دی. لکه څنګه چې کوی ریښې ونی له طوفانه ساتي، همدا مینه ماشوم پیاوړی کوي. نو ځکه مور د یو ښکلي ذهن د روزلو بېساري ځواک لري. نو وروستۍ پوښتنه دا دی، نن به کوم ګل ته د ودې اوبه ورکول کیږي؟